نن چې د خبره کوو په هغه طریقو باندې چې په هغې باندې شیطان انسان ګمراه کوي، د کومو لارو نه راځي انسان ته او هغه د هلاکت کندې ته ګذاري، او دا ډیره ضروري ده چې باید دا موږ وپېژنو، ځکه الله رب العالمین موږ خبر کړي او خبردار کړي یو د دې نه. شیطان چې دی ستاسو ښکاره دښمن دی، هغې خپله دښمني اعلان کړې ده، نو پکار دا ده چې د هغې ټولې لارې او طریقې موږ وپېژنو. محترم ورونو، اول شیطان چې دی هغه کوشش کوي چې انسان په شرک او کفر کې اخته کړي، او کله چې انسان په شرک کې اخته شو یا چې دی په کفر کې اخته شو، دا تباه او برباد شي. که چېرته د شیطان دا وس او طاقت ونه رسېږي په انسان باندې، نو بیا کوشش دا کوي چې هغه په بدعت کې اخته کړي، او بدعت داسې یوه ګناه ده چې هغه مسلمان د اجر او ثواب په نیت باندې کوي. نو دې وجه نه دا د نورو ګناهونو نه ډیره خطرناکه ده، او دا ډیره لویه ګمراهي ده، ځکه دا کوونکی چې دی هغې د ثواب په نیت باندې کوي. نو د شیطان کوشش دی چې دا په بدعت کې اخته کړي. که چېرته په انسان باندې دا وس هم ونه رسېږي، بیا کوشش کوي چې په نورو محرماتو کې، په ګناهونو کې د انسان چې دی هغه اخته کړي، او دا چې دی د جهنم ته د تللو یو سبب یې وګرځي. نو که چېرته د شیطان په انسان باندې دا وس او طاقت هم ونه رسېږي، نو بیا چې دی د انسان ته هغه شیونه ښایسته کوي چې هغې کې ده ته بلکل فایده نه وي، او د دغه کار په وجه باندې چې دی د ده نه ډېر خیرونه هغه پاتې کېږي. داسې کار ورته ښایسته کړي چې هغه بې فایدې، نه پکې د دنیا خیري او نه پکې د آخرت خیري، او دغه کار د وجې نه د انسان نه نور ډېر لوی خیرونه چې دی هغه پاتې شي. نو دا خبره یاده وساتئ چې شیطان زمونږ هغه یو لوی دشمن دی، او هغه ډېر چالاک دی، په مختلفو لارو باندې راځي او زمونږ او ستاسو د ګمراه کولو کوشش کوي. نو هوښیار اوسه، او همیشه د ګناه نه وروسته الله رب العالمین ته رجوع وکړه، او همیشه الله پورې پناه غواړه د شیطان نه او د هغې د خطواتو نه.